د لوی اختر مبارکي د افغانستان اسلامي امارت زعیم رئیس الوزرا وزیر صاحبانو معین صاحبانو ولی صاحبانو امنیه قومندانانو د اسلامي امارت ټولو کارکوونکو کارمندانو ګران ولس ته وړاندې کوم الله تعالی دې وکړي چې دغه اختر دوی په خاطر کسره تیر کړي. الله تعالی دې دوی ټول طاعات قربانۍ قبولې منظور وګرځوي. حاجي صاحبان چې د موږ د افغانستان هیواد څخه تللي دي یا د ټول امت مسلمات څخه تللي دي هغو حجونه د الله رب العزت قبول منظور وګرځوي. هیوادوالو ته دا اطمینان ورکوو چې اختر په خاطر کسره دوی ولمنځي، هېڅ تشویش ونه کړي. الحمدلله امنیتي ځواکونه د دوی په خدمت کې دي، دوی تر څنګ ولاړ دي. انشاءالله تعالی په دغه خوښیو کې به د دوی سره موږ تر څنګ په څنګ ولاړو. په اخر کې سپارښتنه کوم چې د اختر په خوشحالیو کې موږ کونډې یتیمان غریب خلک بیچاره خلک هغه هیر نه کړي، په خوشحالیو کې د خپل ځان تر څنګ کېنوي. هغه څه چې دوی خوري هغه کې چې کوم دی دوی په دسترخوان باندې ځان سره شریک کړي، کېنوي، خوشحاله کړي، ونازوي. الله تعالی دې دوی خوشحال لري. ښه اختر ورته غواړو. الله تعالی هم خوشحال لره. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.